مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول او فتنه، یعنی په الهي دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا یې اړوي. تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهون پیښ سو، په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالوی شک او شبهه پیدا کول، چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بے معنا دي. ځکه تاسو یاست چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسو پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپل کورو څخه مو ویستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نو مقیم؟ تاسو د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وجلو فیصله په دغه بلد الحرام کې نکړې صادره؟ اوس څه پیښه شوه چې دفعتاً و حرام میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډیر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسو یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالی. ورونو تاسو وګورئ چې نن ورځ د دغه مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. زه نه غواړم چې تفسیره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسو کې هم دغه تفسیرو استعداد پیدا شي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکام او مثالو پر استلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورون دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښ شوی دي او په یو کې نه قتل شوی دي او نه مالونه اخیستل شوی دي بل دغه اخیرنی سریه څخه، چې دا سریه هم پس له هغه څخه و چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه. نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یوړه، یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي و، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبد الله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ شوه، په مشرکانو کې بیره پیدا شوه. اوس یې حقیقي خطر حس کړي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ شو. پوس و چې د مدینه منورې مسلمانان پوره ویش او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای شي چې 300 میل لري یو ځای ته ولاړ شي او هلته د کفارو نفر مړکی بندیان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی برته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ شي. مشرکان په دې پوسوه چې د دوی د شام تجارت په همیشنی خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربېره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشي د خوب څخه راويښ سي،
د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکي لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې. د قریش حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول. ول تاسو ټوله به د خپل کورو په مابین کې ووجنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي و چې د بدر و جنگ ته راوسته. مګر پس له سریه څخه د عبد الله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روښانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سوره البقره په 191 آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. یعنی اے مؤمنانو د الله عز وجل په لار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي او پر چا تیری او تجاوز مکوي. د تیری او تجاوز معنا دا ده چې ښځې سپینږیري او کوچنیان قصدا موجني. بشکه چې الله عز وجل تجاوز کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. او هر چیرې چې مدغه کفار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وجنیه او وی باسي د هغه ځای څخه چې دوی تاسو استلیاست. او فتنه یعنی شرک او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نوي کړي. دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټوله حرم کې جنگ کول حرام دي. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نوي در سره کړي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او کبیا چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ور سره کوي او وجنیه. د کافرانو جزاء هم داسې ده. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله. د الله عز وجل مهرباني ته وګوره. فرمایي کبیا هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربېره ایمان راوړي. الله عز وجل غفور او رحیم دی. د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي. دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو. بیا نو څه موده نسوه تیره چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورشول. جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام یې ورشول. الله عز وجل د سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلورم پنځم شپږم او اوم نمبر آیاتو کې فرمایي: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. یعنی کم وخت چې په جنگ کې د هغو کسانو سره مخامخ سي چې کافران سوي دي نو د دوی غاړې وهي وژني یې تر هغو پورې چې د دوی څخه مو ډېر ووژل او پر غالب اسواس بیا نو دوی ټینګ وتړي. یعنی بندیان ځینې نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسي. بیا نو یا احسان ور سره وکي چې مفتي الکی یا فدیه ځینې واخلي الکی یا یې د مسلمانانو په بندیانو مبادله کوي حتی تضع الحرب اوزارها. او دغه جنگ وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپل اسلحه
پریږدي او جنگ بند سي. د الله عزوجل دغه حکم دی. او کچيري الله عزوجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلی وای نو خامخا به بل جنگ د دوی څخه بدله اخیسته وای. مګر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکي چې الله عزوجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نور سره امتحان کوي. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسماني عذاب نازل کړي. د عاد او ثمود او فرعونانو په مثل دوی هم هلاک کړي. مګر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان، ځان او مال، اولاد او نور شیان قربانوي، او څوک د دې دنیا د ژوند وسایل، مکتبونه او شفاخانه، برق او ډامبر سړکان، تلیفون او موټران، ډالر او تجارت غواړي. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وجل سوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکي. که په ظاهر سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیاي او د آخرت لوړي درجه او مرتبه یې په نصیب کیږي او دوی به الله وهغه جنت ته داخل کی چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړی دي. نور هم الله عزوجل فرمایي یا ایها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی اے مؤمنانو کتاسه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي نو الله عزوجل بستاسي سره کومک وکي او پر دشمن به کامیاب کی او په میدان جنگ کې بستاسي قدمونه ټینګ او ثابت کی. او بیا الله عزوجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدي او زړونه یې پدربي او غرزېدو سو. الله عزوجل فرمایي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت یو محکمه صورت نازل کړسي او په هغه کې جنگ ذکر شوی وي يعني په جنگ سره امر پکښي وي نو ته به هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي ووینه چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیري بهوشي پر راغلي وي پس دوی لري د هلاک وي. ورونو دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلېږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې دغه وخت حالاتو دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنه ورځ یو په او هوشار جنگي قومندان وي په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې و خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسي په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ دغه وخت حالاتو دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خنړی جګړه وسی. خیر د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه و. مشرکان او د دوی ملګری خوش کړ او دونه غمجن و لکه پر سکروټو چې سره اوړي او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې وخنړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایي نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو و تلاوت سوي آیاتو ته شمو متوجه سي. الله عزوجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورتوای داسې و باسي لکه تاسو چې استلیاس او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام وشي او ورته فرمایي چې تر هغه یې وجني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابی ته اشاره دي خو دغه د کامیابی حالات الله عزوجل پټ وساتل. دوی ته په واضح ډول سره نکړه بیان دا د پاره د چې هر سړی د الله عزوجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکارا کړي خپل وس او قدرت مصرف کړي.
په دغه وختو کې د یادونې وړ دوه نورې واقعې هم پیښ شوې دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې الله عزوجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبله د اړولو امر نازل کړ او د دې کار څخه یو فائدہ داس و چې هغه ضعیف مسلمانان او منافقان هغه چې د يهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل شوی و د بیځای اوازو په اچولو ښکارا او معلوم شو او بیرته هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځیده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک شو او د قبله په اوشتلو کې د نوې دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره و چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپل قبله فتح کړي او دا به عجب نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاس څخه خلاصيږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشارات سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر شو. د قبله د اوشتلو یا تبدیلیدلو پوره تفصیل داسې دی. تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته المنځ کاوه خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه چې د کعبه شریف و طرف ته المنځ وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و خوښه خو یې دا و چې المنځ د کعبه شریف و طرف ته وي مګر څنګه چې د الله عزوجل د طرفه امر سوی وو چې المنځ د بیت المقدس و طرف ته کوه نو بدی علیه الصلاۃ والسلام داسې ځای پر منځ درېدی چې کعبه شریفه به د علیه الصلاۃ والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و. نو بد صلی الله علیه و آله وسلم المنځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو طرف ته و ځکه دواړه به د علیه الصلاۃ والسلام د مخ و طرف ته و. مګر کوم وخت چې مدینه منوره ته ولاړ هلته دواړه نه سره یو ځای کېده ځکه بیت المقدس د مدینه منوره و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منوره و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهي امر د اطاعت سره سم المنځ د مدینه منوره د شمال و طرف ته کاوه یعنی د بیت المقدس و طرف ته او کعبه شریفه به تر شاو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي او دی علیه الصلاۃ والسلام د کعبه شریفه و طرف ته المنځ وکړي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خاص او دعا نه دی کړی. دا فقط یو قلبي ارزو او الله جل جلاله د سوره البقره په 144 نمبر آیات کې فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره ستاد مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو نو خامخا به موږ تا وهغه قبله ته وګرځو چې ته خوشوي او پرازي کېږي. نو په المانځ کې د خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو. ورونو دغه مسجد ته ولې مسجد الحرام ویل کېږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وشو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه قبله خوښه و؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله و نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضل و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه و. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته المنځ کوي. دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځل کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړي چې د کعبه شریفه و طرف ته المنځ وکم او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل
چې شای هغه ملکه ووینم چې د قبلې د اوښتلو زیری راکړي. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرامو سره د ماپښین منځ په جماعت ادا کاوه او 2 رکعات المنځ د بیت المقدس و طرف ته ادا کړی وو. په دغه المنځ کې په الهي امر او وحي سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه او پاته 2 رکعات المنځ د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ او په دغه سبب ودغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبله په اوښتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا شو. په هر مجلس او هر ځای کې وایي دا څنګه دین دی، بلکې دا دین نه دی. یو وخت قبله بیت المقدس وو او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپل قبله ولې او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبرې کوي، مگر الله عزوجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي چې هغه ټول آیاتونه په سوره البقره او 2 سپاره کې دي. ځکه يهود غوښته چې د قبله د اوښتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته، خو الله عزوجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عزوجل د سوره البقره په 109 نمبر آیات کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي، بلکې د دې کار سره د صحیح عقیده او لازمي اعمال کول هم پکار دي. الله عزوجل فرمایي بلکې نیکی او شکر دادي چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړي وي، د آخرت پر ورځ، پر ملائکو، پر آسماني کتابو او نبیانو یې ایمان راوړي وي. او رب عزوجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده. او دغه د قبله موضوع په عین حال کې د الله عزوجل د طرفه یو امتحان هم وو چې څوک پکې شکمن کیږي، خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سو. په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا. چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده وو. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روزه فرضوالی وو. هغه دا چې د هجرت په 2 کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عزوجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روزه نیول فرض و. نو اوله فرضي روزه چې نیول شوې ده هغه د هجرت د 2 کال د رمضان د میاشتې روزه و. کوم وخت چې د رمضان میاشت داخله شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روزه ونیول. او د روزه په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښ شوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یو قافله د مکه مکرمه څخه شام ته تله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قافله ته د حمله کولو د پاره ورووتی. خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولېږل چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه 2 نفره وحوراته چې د شام و طرف ته د یو ځای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښېنستل ترڅو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدي. دغه 2 نفره په تلوار مدینه منوره ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت و 15 لکو د سرو زرو دینارو ته رسیدي.
او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي، هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو د فاره یو طلایی چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وځي، شاید الله عز وجل یستاسي په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاري و، ول هر څوک چې را سره وځي راځي دي. څنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دی د مکه مکرمه د لوی لشکره سره په بدر کې جنگ وسی، نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو، ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نور غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نشته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه، مګر د رضی الله تعالی عنہ زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و، ډېر سخت مریضه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتې شه، او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د پاتې کېدو سبب هم دغه و، کنه د رضی الله تعالی عنہ د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې اول به هغه واقعه درته بیان کوم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و، یو خوب یې ولیدی چې ډېر یې وبېرول او ورختا یې کړ. هغه داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح د یو ځای نوم دی، په ابتح کې ودرېدی او نار یې کړ: ای غادرانو، ای خائنانو، په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سئ. بیا د ابتح څخه تر کعبه شریفه پورې راغلی، دلته بیا ودرېدی او نار یې کړ: ای غادرانو، په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سئ. بیا دغه نفر د ابي قبيس غره ته وختي او بیا یې هغه ناره وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولويده. عاتکه دغه خوب ولیدي چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عاتکه چې د دې خوب څخه ډېر بیریدلې و، دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنہ ته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنہ تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرکو او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. باز هم دغه خوب څخه وبېریدی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مه وایه، مګر په خپل عباس یو ملګری او نږدې آشنای درلودي چې ولید ابن عتبه او هغه ته دا خوب وایه او دا سپارښت پر وکي چې وچاته ونه وایي، د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب خپل پلار ته وایي او ورته ویل دا حال چاته مه وایه چې څوک په خبر دسي، مګر ورونو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز کتر دوه تیر سو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د دوه څخه دوه نفر مقصد دی، یعنی تر دوه نفر زیات که په خبر سو بیا نو پټ نه پاتې کیږي، مګر څوک وایي چې د دوه څخه مقصد دوه شوندان دي، یعنی کله تر خله ووتی بیا نو د پټ ساتلو امید مکو. نو د عاتکه خوب هم و پاشل سو او ټول مکه په خبره سو. خو د عباس ابن عبد المطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دی خبر،
او راغلی پر کعبه شریفه طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی پر برابرۍ راغلی، ابو جهل ورغ کړ، ویل یا ابا الفضل، کوم وخت چې د طواف فارغ سوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل یا ابن عبد المطلب، زه وینم چې په تاسو کې نبیان ډېر سوه. عباس ویل مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل کوم وخت چې نر در پکښې نبی سو موږ چپ وو، مګر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کیږي. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې لیدلی و. ابو جهل پوره خبر وو او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا نه ده صحیح، څوک وایي؟ منکر سو. ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نسو رښتیا بیا نو ودوی ته پیغور جوړیږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنہ بیا هم انکار کوي. خیر عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپ خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم قصد وکړي که چیرې دا 3 ورځې تیرې سوې او کم شی هم نسو پیښ نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا ورکه هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي، زه به جنګ ورسره کوم او وهم به. عباس رضی الله تعالی عنہ دا ور عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه دالته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینه منوره او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او 314 یا 314 یا 319 نفر ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي، چې 2 یا 3 یا 4 نفر یې د مهاجرینو څخه دي او 1 نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او 100 نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضرورت ورسره اخیستي و. په دې ټول لشکر کې فقط 2 اسان و چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنہ او د دغه ټول لشکر سره او یا اوشور سره و چې پر یو اوشبه 2 یا 3 نفر په نوبت سپریده. یو سپریږي هغه 2 پر فروزي او بیا بل سپریږي نور 2 پر فروزي او داسې کسان هم و چې هیڅ اوښ نه درلودي، هغه بیا ټول لار پر فشور رهي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنہ په یو اوښ شریکان و. دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته ورکول سو او دغه لشکر و 2 ټولۍ ته وویشل سو چې یو ټولۍ د مهاجرینو و او د ټولۍ بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه او بل ټولۍ د انصار و چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ څخه. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ او فقط دغه 2 نفر و چې په ټول لشکر کې اسان درلوده او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنہ او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غریب او غیر کامل لشکر سره د مدینه منوره څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو ترڅو چې وبئر الرحات ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بارسو نو یې د مکه مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پر راسته طرف
د بدر و طرف ته رهي سوه تر څو چې وصفرا ته نږدې سوه او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه 2 نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدي ابن الزغباء و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او 2 انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي غواړي چې اوبه یوسي. دغه 2 انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي اوري، یو ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بل وایي شدي صبر وکړه چې دغه قافله را ورسېده ځینې را به نیسم او در به کم. دغه خبرو څخه دغه 2 نفر مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤل دی، کوم وخت چې مدینه منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به د معلومات لپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلف کړي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهر وو په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو. کوم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالی یې وکشه، چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرک هم کړه. خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي. په وینو یې اوښ، خپل مخ، خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یو ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي. دی په وینو لړلی، کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کومک کومک. خلقو چې د نارې واورېدې پر راټول سوه. وایي څه پېښه ده؟ دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي. دی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي، هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي. څو کعبې شریف ته ورسېدی، دلته بیا نارې کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر راټول سوه، پوښتنې کوي. دی حال نه وایي. بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو، غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک. په ټوله مکه مکرمه کې څوک نسوه پاته چې را دې نسي. ټول پر راټول دي. دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږم. دی نو د دې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکه خوب پسې راواخله. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په 3مه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو دپاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښ شوي. نو ما دا اراده کړې وه که چیرې ابو جهل یو څه راته وویل ښه جنګ به ورسره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کوم وخت چې د طوافه فارغه سوم د لرې مې ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي سوم. غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه پر راواچوم، ښه جنګ ورسره وکړم. خو ابو جهل په ځغستا زما پر طرف را رهیدی. دلته من بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه ځغستا تر ما تیر سو. دلته من بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي، را څخه ولاړی. خو بیا وروسته پوه سوم چې د هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهي و او ما نه وې اورېدلې. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي، ځانونه د جنگ دپاره تیاروي. ډېر ژر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمي؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ به ودته ور وشو. د مکې مکرمې پر کفارو وتل حتمي وه.
یا به دوی په خپل وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لېږي، خو دوی ټوله په خپل ووته. خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نسو پاته بل ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه نه غوښته چې د جنگ ته ووځي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي. ځکه د ابو لهب پر دغه سړي دغه یو پور پاتو، ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابو لهب پاتسو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیله هم د ځان ملګری کړي، او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودې جنگ ته ونوځي. بل بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکه مکرمه د مشرکانو لشکر د وټلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې د دې لشکر سره سل آسان او 400 زغری ورسره وي، او اوشان ډیر زیات ورسره و چې واقعي شمیر نه دی معلوم. دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام، دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نپرو. د لشکر د خړولو د پاره یې یو ورځ نه اوشان حلالول او بل ورځ یې سل اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وټلو د پاره تیار سو او غواړي چې ووځي، دلته د قریشو یو بل موضوع ورپیاسوه